په ماشومتوب کې داسې یتیم بې پلاره ګرځم دا زما څه ژوندون دی. ژوند له د ژوندون سامان ته وګوري خیال شي بې وسي ارمان ته وګوري. کاری جوړ د چپو دی کلی ځواني وخوړه. بسم الله الرحمن الرحیم. دې وخت کې چې مونږ د تولاندې په غونډۍ کې ناست یو، خواږه خواږه ملګري را سره هم ناست دي. یو دوه شعره وایم او د دوه شعرونو نه پس فیضي صاحب له بلنه ورکوم چې مونږ سره خپل شعرونه شریک کړي. د ښکلو ښکلو په ادا باندې غزل لیکمه، د ښکلو ښکلو په ادا باندې غزل لیکمه، د چا په سرو شونډو خندا باندې غزل لیکمه. مخ د نکاح به راښکاره کړه چې غزل پوره شي، لږه موسکی شستا موسکا باندې غزل لیکمه. غربت چې صادر مو د صادر په شانتې نه وي، نظر راته د خلکو د نظر په شانتې نه وي، چې نور او سپوږمۍ هم یې له رخسار ځنې شرمېږي، ښایست به په جهان مې د دلبر په شانتې نه وي. زمونږ د اوږو تګو خو اختر کې هم روجه وي، زمونږ خو اختر هم د اختر په شانتې نه وي. دا اوس خو هسې لاپې د انصاف خوري دي، د عدل نمونه به د عمر په شانتې نه وي. بیا پرېږده پیزي جانه دا بې وزنه شاعري دي، که خیال دې په صدف کې د ګوهر په شانتې نه وي. ډېر ښه. درشاد محسن صاحب ته بلنه ورکوم چې ملګرو سره خپل کلام شریک کړي. کله د بل کله د ماشي زه دې ستړې کړمه، یاره نیمګړې نیمه خواشې زه دې ستړې کړمه، او راله دې زړه کړلو زرې د برمه پرېوتمه، چېرته په لار نه په سلا شوې زه دې ستړې کړمه، او نه به دې ټول عمر ښایست او دا ځواني وي ګله، ګل د ډنډر نه به جدا شي زه دې ستړې کړمه. او زرشاده څومره د جانان ته کړلو سر انغرې، په مینتونو ورته بیا شوې زه دې ستړې کړم. ډېره مننه. اوس خاورون مشال ته بلنه ورکوم چې ملګرو سره خپل کلام شریک کړي. هجر ملګری زما د جون په لاره باندې، هجر ملګری زما د جون په لاره باندې، جدا له یاره ګرځم دا زما څه ژوندون دی. وخت په ما وکړې کانې په ماشومتوب کې داسې، وخت په ما وکړې کانې په ماشومتوب کې داسې، یتیم بې پلاره ګرځم دا زما څه ژوندون دی. مننه جی. وخت په ما وکړې کانې په ماشومتوب کې داسې، یتیم بې پلاره ګرځم دا زما څه ژوندون دی. او جرم مې دغه کړی چې ترې خپل حق غواړم، جرم مې دغه کړی چې ترې خپل حق غواړم، پټ د سرکاره ګرځم دا زما څه ژوندون دی. مننه جی. مشال یار بې وفا چې پکې نه وینمه، مشال یار بې وفا چې پکې نه وینمه، لرې د ښاره ګرځم دا زما څه ژوندون دی. ډېره مننه. پال محبوب ضیا صاحب را سره ناست دی، هغې له بلنه ورکوم چې خپلو ملګرو سره خپل کلام شریک کړي. ژوند له د ژوندون سامان ته وګوري خیال شي بې وسي ارمان ته وګوري. او لږ د تک په خیال که قدم پورته کړي، وروستو شي چې سود او زیان ته وګوري. او خلکه بې وسیه خو هر څوک ویني، څوک دي چې ریښه ګریوان ته وګوري. او مخې له چې راشي دا او تره شي، چار چاپېره ټول جهان ته وګوري. نو ملګرو خو ټول شعرونه وي، فیض الله فیضي، زرشاد محسن، هارون مشال، دغه طاهر ملګرو پکې، او فضل محبوب ضیا صاحب او باسطو. نو پر اخر کې به دوه درې شعر تاسو شریک کړم چې 13 ورځ مې سوچ کوو خیال کې در اعظم کنه، 13 ورځ مې سوچ کوو خیال کې در اعظم کنه، ما نه که تپوس کوي ما د پاره ګرانه ده، ستا یوه ادا ټول نازونه یاد مې دي، تا به ویل چې نن خو به ستا نه آیس کریم خورم، ما به تندې ګونجې کو هېڅ به مې ونه ویل، ستا مرۍ مې یاده را یخ به یې چې نه زغمل، ستا هغه وړه پوزه هر وخت چې سره به وه زه به یارې واغستم ته به دې ونه نیسي، تا ته به وړې ښکاري دا لویې خبرې دي، ستا په معمولي تکلیف شپې په ما شوګیر به وې، او ما تر خپل ځان نه ګران ستا دا خواهشونه وو، اوس خو د بل چا یې ته زه هم د بل چا یم، اوس خو د بل چا یې ته زه هم د بل چا یم، دا راته لږ ووایه
خیال چیرې ساتي که نه ستا فرمایشونه چې ټول پوره کوي که نه هغه آیسکریم لا تا چېرته بوځي که نه ډېره مننه ډېره شکریه ډېره مننه